الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د افغانستان مظلوم او مسلمان ولس ته د نیکمرغه کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت باندې مبارکي وایم. الله رب العالمین دې د ټولو افغانانو بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو د دې مبارکې میاشتې عبادات، قیام و صیام په خپل دربار کې قبول کړي. ډېر د خوښۍ ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې مسلمانان وتوانېدل، خاصتا د افغانستان مسلمانان چې د الله تعالی جل جلاله دا مهمه فریضه چې هغه د روژې د میاشتې روژه نیول دي، دا یې په امن او د خیر په فضا کې سرته ورسول او الله تعالی جل جلاله د دې مهم عبادت توفیق ورنصیب کړي. د الله تعالی جل جلاله شکر پکار دی. قدرمنو مسلمانانو، موږ تاسې الحمدلله نن د ډېرو خوشحالیو سره مخ یو. یو په مجموع کې دا چې د دې تاریخي سلسله د دې مبارک کوچني اختر دا ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله د مدینې منورې ته قدم رالی، بیا هلته دغه علاقې خلکو یو دوی د خوشحالۍ ورځې درلودلې چې یوه د نوروز ورځ وه، بله د میزان اوله وه. پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړله، ما هذان الیومان، دا څنګه دوې ورځې چې تاسې یې لمانځئ؟ خلکو ورته وویله چې دغه زموږ د خوشحالۍ ورځې دي، د اختر ورځې مو دي. الله جل جلاله پیغمبر ورته وویله چې دغه دوې ورځې الله تعالی جل جلاله تاسې ته په نورو دوو ورځو در بدلې کړې چې تر دې خیر ورځې دي، چې هغه یوم الاضحی دی او یوم الفطر دی. د لوی اختر مبارکه ورځ ده او د کوچني اختر مبارکه ورځ ده. په ټولو ادیانو کې د آیات چې دي، اخترونه، دا یو دینی شعار دی. نو په دین مبین اسلام کې هم لوی اختر او کوچنی اختر دا یو دینی شعار دی، شاعره د اسلام ده. په کار دا ده چې په کوچني اختر کې مد نظر دا ونیول سي چې الله رب العالمین د دې لوی امتحان او د دې عظیمه فریضې د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. موږ د دې په مناسبت باندې خوشحالي کوو او د دې مبارک عبادت د ادا کولو په خاطر باندې د الله تعالی شکر ادا کوو. په دغه ورځو کې تحمید و تکبیر و تسبیح، د الله تعالی حمد ویل، تکبیر ویل، عباداتو باندې مصروفیت، دا مهم کار دی. همدا ډول په دې ورځ کې د مسلمانانو دپاره د هغه روا لوبو او بازیو چې الله تعالی جل جلاله نه په غضب کېږي، په هغو کې د هغوی هم اجازه شته، مشکل نشته پکې. نو یو خو په دې وجه باندې چې دا تاریخي تسلسل یې دا دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه موږ ته دا مبارکې ورځې د کوچني اختر ورځ او د لوی اختر ورځ راپاتې دي. په همدغه نیت او په دغه خاطر باندې به د دې ورځې لمانځنه وي. او دویمه خبره دا ده چې موږ تاسې الله رب العالمین د یو لوی مشکل څخه خلاص کړي یو چې هغه د افغانستان اشغال و، د افغانستان پر ولسونو باندې ظلمونه وه. په دغسې ورځو د خوشحالۍ په ورځو کې به هم موږ تاسې د ډېرو مشکلاتو شاهدان، د چاپو شاهدان به وو، د ستونزو شاهدان به وو، د خپلو دوستانو سره د تګ راتګ د لارې د بندېدو شاهدان به وو. زړه به مو غوښته چې دوستان ووینو، قریبان ووینو، خپلوان ووینو، رسیدګي به مو نه کېدله، یا به لارې بندې وې یا به د لارې پر سر باندې د خطراتو تشویش شو. نن په آزاد او ارامه با امنه فضا کې کولی سو چې د افغانستان تر یوه سره تر بل سره سفر ولرو، د هر دوست کره، د هر اشنای کره، د هر ورور کره ورسو، د خوشحالۍ مراتب سرته ورسره ورسو، پوښتنه پر وکړو، په احوالو یې ځان خبر کړو. دا زموږ دپاره یو بل لوی نعمت د الله تعالی جل جلاله دی چې الله پاک موږ تاسې ته راکړي. نو د دې نعمت هم شکرګزاري پکار ده. په مجموع کې د ټول افغانستان د ولسونو څخه مې احترامانه غوښتنه دا ده چې لوی نعمت الله پاک راکړی دی چې اسلامي امارت دی، اسلامي نظام دی. د دغه نظام او د دغه امارت د دې لویو نعمتونو چې موږ تاسې ځینې برخمن یو،
چې هغه خپل عزت او خپل امن او د خپلو دوستانو پوښتنه او په آزاده فضا کې خپل کاروبار هر څه کول، دا ټول نعمتونه چې د دې باید موږ په کامل شکل باندې شکرګزاري ادا کړو. او بل دا طرف هم باید په نظر کې ونیسو چې انسان مزاج داسې جوړ دی چې کله د مشکلاتو د تکالیف سره مخ یې هلته یې نو بیا الله تعالی جل جلاله ته ډیره توجه وي، خو که کله بیا پراخي پر راځي، اساني پر راځي، مشکلات لرې کېږي، په بعضې خلکو کې بیا دا سلسله پیدا سي. الله دې نه کوي، الله دې موږ وساتي چې بیا د معاصي او د غفلت خواته توجه سي. که موږ د موقع نه استفاده وکړو او دغه تنبیه خداوندي د ځان سره وساتو چې د پراخۍ په وخت کې هم خپل رب جل جلاله هیر نه کړو، د الله تعالی عبادات هیر نه کړو، او په مجموع کې د موجوده اسلامي نظام احترام وساتو. احترام یې دا دی چې هغه څه چې د الله تعالی دین یې نه خوښوي، اسلامي نظام یې نه خوښوي، د هغو څه اجتناب وکړو. نور خو سیاحت و ګرځېدل راګرځېدل، پر دوستانو پوښتنه کول، خوشحالي کول، دا اسلامي سلسله ده او د ستاینې وړ ده. پر دې باندې الله پاک موږ ته اجر راکوي. الله تعالی جل جلاله چې د افغانستان ولسونه په مجموع کې ټول مسلمانان آباد او خوشحاله سرلوړي ولري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.